کله تاسو داسې فکر کړی چې ولې په اسلامي نړۍ کې خلک یو بل ته وایي ته وهابي یا دا سلفي دی ته حنفي خو هیڅ دلیل نه ورکوي؟ ولې ځینې خلک وایي موږ مذهب تعقیبوو نو د هر چا خبره نه اورو؟ خو په حقیقت کې قرآن او سنت باید زموږ لارښود وي، او که څوک وایي چې هغه د قرآن او حدیث پیروي کوي خو د مذهبونو تعصب نه کوي، نو ولې ځینې ورته د مخالفت نوم ورکوي؟ دا ټولې پوښتنې د ایمان او د حقیقت غوښتنې سره تړاو لري. نن زه تاسو ته په قرآني او حدیثي شواهدو سره دا وضاحت درکوم چې د مذهبونو نومونه د حق معیار نه دی، بلکې قرآن او سنت زموږ وروستی معیار دی. الله تعالی په قرآن کې موږ ته دا لارښوونه کړې فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. که تاسو په کومه مسله کې اختلاف وکړئ نو دا موضوع الله او رسول ته وګرځوئ. دا آیات څرګندوي چې که په هر اسلامي مسله کې د نظر اختلاف وي، د حل وروستی معیار نه د مذهب نوم دی نه د خلکو رایه، بلکې د قرآن او سنت حکم دی. دا موږ ته څرګندوي چې د هر ډول مذهبي تعصب یا د خلکو د خرافاتو پیروي د ایمان له اصولو سره سم نه دي. الله بیا په بل آیات کې وایي وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. هغه څه چې رسول درکړي هغه واخلئ او له هغه څه چې منع کړي یې ځان وساتئ. دا څرګندوي چې د مسلمان د عمل معیار د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، نه د کوم قوم یا مذهب. دوهمه برخه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکم بهما کتاب الله وسنتي. ما په تاسې کې دوه شیان پریښي ترڅو پرې ټینګ پاتې شئ، هیڅ کله به ګمراه نه شئ، د الله کتاب او زما سنت. دا حدیث موږ ته دا ښکاره کوي چې د هدایت سرچینه یوازې قرآن او سنت دی، نه دا چې څوک کومه مذهبي لاره غوره کړي. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل بدعة ضلاله وکل ضلاله فی النار. هر بدعت گمراهی ده او هر گمراهی دوزخ ته لار ده. یعنی هر هغه عقیده یا عمل چې د قرآن او سنت خلاف وي هغه مردوده ده، که څوک هر نوم پرېږدي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من اطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد عصی الله. څوک چې زما اطاعت کوي د الله اطاعت یې کړی، او څوک چې زما نه سرغړونه کوي د الله نه سرغړونه یې کړې ده. دا موږ ته څرګندوي چې اطاعت یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار ده، نه د مذهب، قوم یا شخصي نظر. د امامانو اقوال، د اسلامي فقاهت لوی امامان هم دا اصل نه مني. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي کله چې حدیث صحیح وي نو هغه زما مذهب دی، او امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي که زما خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث خلاف وي نو زما خبره پرېږدئ. دا د ټولو امامانو اصلي نظر دی چې د دلیل منل د وفادارۍ نښه ده، نه د تعصب. منځنۍ برخه، د مذهب او دلیل توپیر. په اسلامي نړۍ کې دوه مهمې لارې شته. تقلیدي لاره، دا وایي موږ د یو مذهب یعنی حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي پیروي کوو ځکه زموږ علما ښه پوهه لري. دوهم د دلیل لاره، دا وایي که د قرآن او حدیث واضح دلیل وي هغه د هر مذهب نه مخکې دي. شیخ امین الله پېښوري د دلیل لارې ملاتړ کوي او وایي چې قرآن او حدیث د مذهبونو نه پورته دی. هغه څوک چې د قرآن او سنت لار تعقیبوي د حق لاره تعقیبوي، نه د کوم تعصب یا نوم. مثبت عمل او اخلاقي لارښوونه، که تاسو په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوئ چې ډیر خلک ستاسو د نظر مخالفت کوي، نو درې لارښوونې ډیرې مهمې دي. اول، نرمي او ادب. د خلکو سره جګړه مه کوئ بلکې د قرآن او سنت له لارې وضاحت ورکړئ. دوهم، د دلیل وړاندې کول. ووایئ راځئ حدیث ته وګورو، که دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وي نو هغه تر ټولو غوره ده. دریم، عمل د مثال په توګه. ستاسو عمل، اخلاق او تقوا به نور خلک متاثره کړي. پیغام او احساساتي برخه. ګرانه وروره او خوري، اسلام د نومونو جګړه نه ده. دا نه ده چې څوک حنفي، سلفي یا وهابي بلل کیږي، بلکې دا ده چې څوک د الله او رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي. که تاسو قرآن او سنت عملي کړئ تاسو د حق لاره غوره کړې ده. الله تعالی وایي ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. څوک چې د الله او رسول اطاعت وکړي هغه لویه بریا موندلې ده. د
قرآن او سنت په لار کې ټینګ پاتې شئ او د مذهبونو نومونو او تورونو ته غاړه مږدئ. که دا پیغام تاسو ته د زړه خبره ښکاري نو دا ویډیو شریکه کړئ. د حق خبره د خپرېدو مستحقه ده او الله دې موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د هر مذهب نه پورته د قرآن او سنت لار خپله کړو.